السلام علیکم ملګرو عمران ما او د ټیم کې تاسو ګوري پښتو ایچ ټي وي سوات کې یو ډیر افسوسناک خبر زه تاسو سره شیر کوم چې ډیر ظلم شوی دی. مهنور نامی خواجه سرا یو سړی قتل کړی دی او دا ظالم گیر دی گرفتار دی اوس او د مهنور دا دردناک کیسه تاسو په خپل واورئ چې هغه کم ملګری دي هغه خواجه سرا دی د زبانی تاسو واورئ نو یقین وکئ چې ستاسو سترګو نه به هم د اوښکو په ځای وینې راوبهیږي. دا ویډیو لږه مکمل وګورئ. مونږ روډ ته راوځو، مونږ د هغه باره کې جلوسونه وباسو، تاڼې تحصیل هر څه د هغې رونه پیش اشاره وکړو. هغه وینې ما په خپلو لاسونو پاکې کړي دي او هغه هر څه ما په خپلو دې لاسونو اوچت کړي، نو زه به خامخا انصاف نه کوم، څه به کوم؟ ما دې مولي دا ژوند څنګه روان دی؟ په دې ژوند خوشحاله یې که نه؟ یو خوا ډز ډوز، بل خوا مور او پلار نه مني، دا به څه کېږي؟ نه یم خوشحاله. ملګري وي چې هغه د ګاډي کې پروته په ډزو ډزو ویشته او د هغه شونډې رپېدې چې امي امي. زما نور قاتل ته دې سزا میلاو شي او موږ ته د انصاف میلاو شي. یا لکه وی چې کوم سړي تپوس وکړو نو زما به د هغې کس سره کار وي. دغه ټول ملګري سترګو کې اوښکې لري. ژوند دې څنګه تېرولو؟ دغه ملګرو سره به زه خبرې کوم، دا راته ووایه ستاسو ملګری شهید شو، ژوند دې څنګه تېرولو؟ زندګي څنګه تېروله؟ تاسو سره یې کېناستی یو؟ جی دلته موږ سره پاتې کېدو د کراچۍ خو لکه دلته موږ سره پاتې کېدو، کور سره یې داسې تګ راتګ، بس لکه یو ورور و هغه سره به یې خبرې اترې کولې، نور خو یې داسې د کور سره رابطه نه وه او مور سره به یې خبرې کولې. نو لکه دې پورې ووایي چې روژه کې به ځم خپل کور ته، خپلې مور لیدوله به ځم او هغه مور وه، هغه رونه وو، هغه خویندې وې چې لکه هغې په هغه ټایم باندې د هغه د هر څه نه انکار یې د هغه مې قبول نه کو او د ده درد زړه کې درد و هغه مور او پلار دپاره چې مور او پلار له به زه ځم. وایي مور او پلار له به ځم، دا هر څه به زه د خپل زما مور څه هم وي دا هر څه به زه د هغې نه قربانوم او ځم به. زندګي څنګه تېروله؟ تاسو سره به تلو راتلو پروګرامونو ته؟ داسې خو موږ سره به ته پروګرامونو ته په زړه ډېر ارمانونو، روژه کې به ځم کور ته، یا به دا کوم یا به هغه کوم. نو لکه ډېر ښه ټایم یې دلته موږ سره تېر کړی و. کوروالا سپورټ کولو دی؟ نه کوروالا خو نه، ته کوروالا سپورټ کول؟ ده خو سپورټ کولو خو کوروالا یې نه سپورټ کولو. د پیسې میسې لیږلې؟ یو ورور و هغه ته به یې لیږلې او چې کله د غم نه رورې خبر شو، موږ ورته ما ورته باقاعده کال وکړو، ما وی چې لکه دا پردی بچی دی، دې کې سبا له هر قسم خبرې راځي. نو ورور ته بله ما کال وکړو، ما ورته وی هلته کراچۍ شیمل و هغې سره ما باقاعده خبرې وکړې. ما وی چې خیر دی چې څومره زر تر زره تاسو کولی شئ، شپه ده خو ورور ول لا پاسوئ، پلار ول لا پاسوئ، دغه شان خبره ورته وکړه. ورور ته بله مونږ کال وکړو، ورور وی چې تاسو ما سره په وټسپ باندې خبرې وکړئ، چې په وټسپ ورته مونږ کال وکړو، ورور وی چې او دا دی او بس دغه ځای کې خښ کې مونږ یې نه راوړو. بیا ورته هم ما دا ووایي چې د جاز کې د وړي نو هم به زه ټوله خرچه ارڅو منم، که امبولینس وي هم به زه خرچو منم، که تاسو هلته د غم څه یي هغه به هم زما دا ټول خواجه سرا دي به راټولې کړي، 10 زره شل زره دي به. خو ورور وی چې نه دلته یې مه راوړئ. څنګه زندګي شوه چې رور نه پرتو کې، پلار نه پرتو کې، مور عجز خو زړه کړېږي، خو هغه خو لکه د پلار د درونو د وجې خو هغه څه نه شي ویلی، تور سري په کور کې خو د مور دونه حق نه شي. ډېر ګران نه شي چې څه خبرې واورئ څه مور او پلار قبول نه شي؟ نو ژوند خو ګران دا لکه د مانور دا څه زندګي ده؟ زندګي ګرانه ده، ډېره ګرانه ده. بس نو دا څه ژوند شو؟ دا څه زندګي شوه چې انسان مړ شي او ورور او مور یې وایي چې دلته یې مه راوړه، ای پې شرمېږي. ولې دا خواجه سرا دی، دا خواجه سرا خو هم الله پیدا کړی دی که نه دا بل چا پیدا، دا هم الله پیدا کړی، ما او تا هم الله پیدا کړو.
مړ شو ای ورته وی چې مونږ ټوله خرچه منو دوی ورته دلته یې مه وروړه. دا ویډیو لږ خپلو ملګرو سره ډېره شیر کړئ. مننه.